امیر معاویہ زمان نبی سره نسبتونه سلور دي. پہلے نسبت دا دی امیر معاویہ دا صحابی رسول دی. دویم نسبت امیر معاویہ خادم رسول دی. دریم نسبت امیر معاویہ کاتب رسول دی. سلورم نسبت امیر معاویہ کاتب وحی دی. پہلے نسبت صحابی رسول کامل اکمل مکمل بہترین نسبت دا کائنات تمام نسبتون راجمہ کا دا صحابیت مرتبے تا نسبت و منصب تا رسیدی نشی دا تمام کائنات اولیاء اتقیاء بزرگان دین راجمہ کا دا یو ادنا صحابی دا خپو خورو تا رسیدی شی نطول وی امیر معاویہ صحابی رسول دی. امیر معاویہ وایا امیر معاویہ او دویم نمبر امیر معاویہ خادم رسول دی. خلق ہوئی تا خبر زدہ چا خادم زدہ مولانا صاحب خادم زدہ شیخ صاحب خادم زدہ مرشد خادم یم زدہ خپل مشر خادم زدہ پیغمبر دا خادمانو خادم زدہ علماء دیوبند دا خادمانو خادم. لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خادم رسول دی. سوک دی خادم رسولم دی اور کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا کم خطون راتل اگا خطون با لحظل امیر معاویہ دا خطون جواب با ورکو امیر معاویہ اور امیر معاویہ کاتب وحدی کم اللہ سن چی قرآن علیکم اگا لکن کے اگا قلمونا اگا صاحبیم عظمت و حرمت والدین اگا کم وجودم حرمت والا پرشتیم حرمت والا اور کاتب وحی اگورا حرمت والا. لہذا یو جملہ راخلن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول دین زمدہ دے دارالعلوم دا دے مدرسی خدمت کم تم خدمت کے محکم کو اسم کو بیابم کو لیکن رازے دا خدمت یو انداز زرتخیم دا خادم یو انداز زرتخیم خدمت سنگو شو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم سگدی. توجہ غسان نقابل راغلا زمادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے حضر اشواب دا غسان شاہزادہ راغی دا غسان بادشاہ دا خپل زوی پلاس باندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تحبی تحائب حدیر اوڑو قافلہ دا عبادینا باہر پڑاو کر دا غسان شاہزادہ راغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت کے حضر شو عرض یو کم اے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زما والد محترم دا غسان بادشاہ ستاسو دا پارا حدیر آکڑی دی تحبی راکڑی دی قافلے دا عبادینا باہر پڑاو کڑی دی. پدی خادمانو کی یو خادم را سراولی گا چاگا تحفی ورکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹول خادمانو باندې نظر واچو یو خادم تا اشارہ وکڑا او زما خادمہ امیر معاویہ پاس ور سر لارشا ظالمہ زم چی سیدنا امیر معاویہ تبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمر پا مینو پا محبت آواز کو چی او زما خادمہ معاویہ سمر پا محبت پی ورطنم اغسطو تا دیتم اونکت چی دا خاتم الانبیاء خادم دی تا دیتم اونکت چی دا خاتم الانبیاء صحابی رسول دی. معاویہ را پاسا کل کل شیخ محترم سے استاذ محترم خپل خادم ته وی ورشه دا کارو کا پیزار سپلو چپلو تم سوک تیار نشی نوکر ته افسر حکم وکي ورشه دا کارو کا کمال ادب د وجه خپیاب لخپی منډ کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خپیاب لخپی منډ کړي ریگستان تی تپتی زمین دی پشګو باندې قدمونه ولګید خپی گرم شویم خپو ته تپش ورسیدم ریت د زمکه دا شګه دا اسمان کې نور زلیدون کی دی گرمی سخت دا د امیر معاویہ خپی سوزیدو شوی دا غسان شاہزادہ پا اسبان سور دی دے شاہزادہ تا ہوئی زخو تاثر روانیم اگا تحبی راکی نمازان سر پا اسبان دے سور کا ندا تکلیب بچی التبا او رسول دا غسان شاہزادہ ورطا ہوئی زمان شاہی اصول دادی چی خادمان پا شاہی اسبان سور لینشی کولی پیادر آزا پیاب لخپی رازا امیر معاویہ رضی اللہ چی مخکلار خپو پولے اکڑی اگا پولے مات شوی اگینا وین روتا دے دا غسان شاہزادہ تا ہوئی مالک پا اس نسوارے ستا پخپو کے کم نعلین دی ستا پخپو کے کم پیزار دی دا پیزار دی راکا زب خپو کی واچم زما تکلیب بل کم شی او تو شاہی اصول دادی دا غسان چی خادمان شاہی پیزار پخپو کی نشی اچھا ولی علتا ارس ہیدم اگا تحبی راواغ
راوستلی په منډه منډه خپیا بلخپې په شګه والا ځمکه باندې راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو. چې کله خدمت کې حاضر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د غسان بادشاہ هدیه تحفه ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خادم د امیر معاویه په خپو چې نظر ولګید خپو نه وینې روانې دي لعاب مبارک راواغست د امیر معاویه په خپو باندې ولګولي. الله تعالی د معاویه خپې درست کړلې. د دې واقعینا 27 سال بعد پټوله دنیا کې دا پرچم بیا لهراو شو. دا پرچم نبوي لهراو شو او وخت را روان دی لهراویږي به ان شاء الله. 27 سال بعد 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل باندې امیر معاویہ د اسلام پرچم لہراو کړه. قسطنطنیہ فتح شو، قبرص فتح شو، سمرقند، بخارا، تاشقند، ازبکستان، قازقستان، شیشان، خراسان، باب خیبر. ستا خیبر پختونخوا د امیر معاویہ مرہون منت تے. د امیر معاویہ په دور کې قافلہ د سنان ابن سلمہ په قیادت کې لشکر جرار بخارا، سمرقند، قبرص، تاشقند، ازبکستان، قازقستان، شیشان، خراسان، باب خیبر، پشاور سے ہوتے ہوئے وارسک روڈ چغرمٹی نامی گاؤں میں اصحاب بابا اجتماعی قبر وای د صحابه دی. د چا دی؟ د چا دی؟ دا خیبر پختونخوا، دا چارسده، دا پیښور، دا کارنامه د امیر معاویه ده. توجه، فتوحات شروع شو. غسان فتح شو. سرجی غسان فتح شو. سمردار شور کافران س قید کرال قیدیان یو لړۍ راغله په قطار باندې قیدیان دي بیړو کې هتکړو کې حوالات کې. توجه، قیدیان رال په قطار ادرید جیل نه مخکې به د دوی ججمنټ کې. توجه امیر معاویہ خپل پراست سره وکتل چې 27 سال پہلا کم شهزاده راغلی و هغه په بیړو کې په هتکړو کې ولاړ دی. دار چا خپل وخت دی که نن دلته هتکړې دي سبا بل ځای هتکړې دي. توجه، امیر معاویہ خپل سپایانو ته وایي او لشکر اسلام او انصار الاسلام او لشکر اسلام سپایانو ورشه په قیدیانو کې د یو قیدی حوالات ختم کې، بیړې ختم کې، هتکړې ختم کې، قید یې ختم کې، مهمان خانه ته راولې میلمستیا یو کې. پردې را ښکته شوې، میلمستیا شروع شوه. امیر معاویہ راغی. غسان شہزادہ حیران دی. دتوی عجیبہ غنت خبر دا میں قیدی بن کر آیا، میں ظالم بن کر آیا، میں مجرم بن کر آیا، میں قیدی بن کر آیا. زخ حوالات والم، بیڑو والم، ہتکڑو والم. توجہ، زد مہمان خانی ترا وستم دا غسان شہزادہ تا امیر معاویہ استایات شی. توجہ استایات شی 27 سال قبل تخپل پلار را لګلی وی زمانه بیله تحفی راوړی وی. تا سره د خاتم الانبیاء یو خادم روان شو، داغه خپې په شګه کې ګرمه شو. تا ته وی ما په اسور کا تا ورته وی د شاهي اصول خلاف دي د غسان. داغه خپو پولیو کړ ویني ته روان شوې. تا ته وی خیر دې په اس مې مسورو خدا پیزار راک په خپو کې واچم دا تقریب به مې کم شي. تا خپل پیزار ورنه کتاوی د شاهي اصول خلاف دي. امیر معاویہ ورته وی تا چې کوم خبره کړې واغستا اصول ما چې ستا کوم میلمستیا وکړه دا د خاتم الانبیاء اصول وو. تا ظلم وکړه، تا زیاتې وکړه، تا دشمني وکړه، تا نفرت وکړه، تا خپل شاهي اصول دا ښودلي. خو ستا پلار او تا په یو دور کې خاتم الانبیاء سره ښه کړي. د هغه خو بدله مې دا درکړه، قید مې دله ختم که مهمان خانې ته مې راوستې. هغه د غسان شهزاده امیر معاویہ توی خواہ دیتا اسلام ہوئی، دیتا شریعت ہوئی، دیتا طریقت ہوئی، دیتا دین ہوئی، دیتا مسلمانی ہوئی. کلمہ راتا ہوا آیا امیر معاویہ ورطا کلمہ ہوئی دا غسان شہزادہ پا اسلام کی داخل شا. دا صرف یو خادم نے